په دې ویلوګ کې ښایسته تګاب ورور د موږ خطرناک سفر شروع کیږي سلامونه دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ له خیره راغلي یو ښایسته ځای ته یو ښایسته د وطن کونج ته له خیره یاستو خو د اوبو په سیند کې ډېر خوندور سیند روان ده یخې اوبه دي د سهار 7 بجې دي نو ما او د حمید کیسې دي روان یو له خیره تګاب ولسوالۍ ته د انارو سیزن ده موږ ویلې چې د انار د تګاب تاسې لپاره کیپچر کو نو ویلوګ ده اوس د لارې سفر ده کیسه شروع ده د ما د ورور نو ملتیا را سره وکړئ که په چینل باندې نوي یاستئ د ورور چینل سبسکرایب کړئ چې انشاءالله نیت مو ده چې افغانستان په تاسې ووینو سلام دوستای عزیز خدا کنه که جور صحتمند باشه ما بلال خان در ولایت کاپیسا هستیم یک دریاست آب بسیار متلوکس از این ما لذت میبریم و میریم بخیر طرف تگاب دیگه همراه ما باشید اورورا دومره هم کمزور نیم فارسی که اوریدل نه ده متل وی نیم سیر باش ولی مرد باش یاره بلال خانه کله کله چې انسان باندې اعتماد وکړي او هغه اعتماد خراب شي هغه اعتماد مات شي سړی د زړه سخت درد وکړي اول که سړی انسان خپلو بدبختیو یا خپلو ناکامیو هیله له خدایه وکړي نو بهتره ده چې اول خپل نعمتونه وشماري څومره خدای موږ ته نعمتونه راکړي دي نو ښایسته غوندې وطن یې راکړی ده باید قدر یې وکړو کار ورته وکړو او دا ښایسته وه دا بل جای بیا نسته او په هغه کې به د تا خیر وي ځکه چې د ذوالجلال خوښه کې د انسان خیر ده نو ناامیده کېږه مه ورور که څنګه 100% ده که نه ده نو ټینشن ټینشن نه لینی نو ټینشن نو منی نو منی نو منی بلال خان رښتیا هم چې د الله تعالی نعمتونه ډیر دي خو باید موږ او تاسو اول شکر وباسو انشاءالله چې الله تعالی به نور هم ډیر کړي که څنګه ورور نو دا ښایسته هوا وګوره هوا وګوره دا یو خپله یو غټ نعمت ده له خیره دغه ځوان پیدا کړو مایک ماته راکړه ورور یو ښایسته ځوان مې دلته پیدا کړو په دې کاپیسا کلي کې دی کلي نوم څه دی ورور ستړی مه سې شوخي بلال خان دا خو شوخي ځای دی منځ کلی کې شو دواړه یو سئ ښه نوم دې څه ده نثار احمد چیشته راوتی سهار وختي داسې چکر وخې که چې شاده خودم یو اوږد شا اچولی شوق دا چی شوق که ته مرغاوي مرغاوي ولې نو غرمې ته کړۍ ته شای جوړی نو څه راکړه زه یو ډز وکړم زه یې کولی شم چې د کوم ځای کې هغه ورچی مونږ خراب نه کړي مونږ بیخي چېرې دا استفاده کړي دا شیان نه ډېر ډاري پکې شته کوم ځای ولم داسې کوي کوم ځای ولې دا څومره خطرناک و یاره زه یې نه کوم د ما دې توبه دوستانو دا غږ چې تاسو واورېدو دا دومره قوي شی ده دغه شي ډز ده ورور څه خطرناک ډز و ډېر خطرناک زه خو یې ډېر وډار کړم ته یې وډار کړې ما خو بس توبه وباسته دا یوه مرمۍ پسو ده دا 15 15 صرفه
یعنې 15 مصرف سي تاواني سو ولا تاواني سو دا بس موږ چې غواړي راځي نه ښه بېشک څه کار روزګار کې روزګار د کار روزګار د ویشتل دی اور نه بل څه کار هم کې دیکاني کې ملکو پټای ده نه دیقاني اوس تازه راغلی م افغانستان یو 15 شپږ را کېږي نو یو 15 میاشتې کېږي چیرې تللی وې له خیره کېنه را ترکیې نه ویزا باندې تللی وې نه قاچاق تللی وم قاچاق تللی څنګه وه غریبي وس وه نه وه والله ښه وم حالات څرنګه وو ښه وم شو ښه بېرته خو به دې نیت نه وي سړی ماشاءالله دې وطن کې خدای غوړ ګرځې زړه مو په تنګ دی څه کوو ځو ځې چیرې ځې لاړ شو بېرته خوند نه کوي افغانستان ولې خفه یې پکې خفه څه خوند نه کوي ساعت نه تېرېږي که نه ماشاءالله اوس ساعت تېر ده ګوره څومره خوندور دي کې روان یې میلې ته روان یې دا کومه شمېر دی نه کوي که ځای ترکیه کې به دغه رقم ګرځېدې ها هلته دا رقم ګرځېدای سوی ولې نه شو ګرځېدلی ښه خوشحاله سو ژوندی اوسې دغه ځوان سره هم ښایسته کیسې وکړې په دې جي کې نو دغسې حرکت کو څه څه وینم تاسې وینئ د مینې محبت په رنګ زرغون دي شي وطن د امن په فضا کې په سکون دي شي وطن د مینې محبت په رنګ زرغون دي شي وطن د امن په فضا کې په سکون دي شي وطن د مینې محبت په رنګ زرغون بلال خانه هغه نظم خو به دې اورېدلی چې وایي غواړو یې د درستې نړۍ سیال دا جنت وطن له خیره دلته چې موږ قرار لرو ډېرې دستیزې اوبه دي نو دلته په تاسې باندې د اوبو ډنډ وینو ډېر زور ده ورکته کیږو نو خدای نه خواسته لامبو نه ده زده چې بیا څه مشکل پیش نه سي دغه تاسې ګورئ د اوبو ډنډ ده دغه له دې خوا مو بور ته را روانې دي دا مخامخ سیند د ډېرې تیزې اوبه روانې دي له خیره دفتن خو دلته یو دوستانو سهار تقریبا 8 بجې دي نو دلته هم خلک بس خپلو کارونو ته راوځي دلته یو جالب شی مې چې ولیدلو چې تاسو باندې ووینم اوه خطرناکې منډې وې دا کمره چې دا ډېر فشار لري نو کامرې مخ ته هېڅوک نسي ودرېدلی دا تاسو وګورئ دوستانو دی اوس په منډه کېږي ښه دا منځ کلی دی ورور منځ کلی دی کاپیسا منځ کلي کې یو موږ منځ کلی ماشاءالله ښایسته ځای و که نه خیر هغه خپل کوم سفر لرو هلته به ځان ورسوو د مینې محبت په رنګ زرغون دي شي وطن د امن په فضا کې په سکون دي شي وطن د مینې محبت په رنګ زرغون دي شي وطن د امن په فضا کې په سکون دي شي وطن د مینې محبت په رنګ زرغون دي شي وطن د امن په فضا کې په سکون دي شي وطن له خیره موږ خو راورسېدلو سیند خو تاسې وینئ دا یو سړک نجراب ته تللی دی یو تګاو ته دا منځ کې چوک ده نو معلومات نشته چې دا چوک څه په نامه ده خو دا جومات یې ډېر مشهور ده دغه یې دوه لارې جلا کېږي یو ځای ځي یو بل ځای له خیره د موږ سفر چې دا تګاب نو ملتیا را سره وکړئ چې مخکې په لارې کې څه وینو تاسې به هم را سره وګورئ
نوش جان پوه سوې بیګا کابلي سیمه شو خوړله اوس دا ډېر خوندوره ده دا خو ډېر ښایسته که وږي سوي یو نه دی خوند سته سفر سته نو سفر کې خامخا خوراک د ضرورت سته نو دا به نوش جان کو ورور نوش جان ماشاءالله ورور خرچه دې وکړه بیا د دې وضعیت بیخي خراب دی ورور که نه غږېدلو بیخي نور اشتیا نشته فقط د دې شي اشتیا ده دوستانو راورسېدلو تګاب ته له خیره د انارو بل ویلاګ تاسو ته منتظر ده په بله ویډیو کې له خیره ملتیا را سره وکړئ او خدای دې وکړي دې ویلاګ کې مو ساعت را سره تېر سوی ښایسته سیمې مو تاسې باندې ولیدلې نو تر بل ویلاګه خدای پامان